بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری د شینواری سپیکس لایو افیشل چې پښتو کې ورسره لیکلي د نجیب الله شینواری اصلي پاڼې نه تاسو سره لایو خبرې کوم. زموږ د یوټیوب چینل شینواری سپیکس دی او ټیک ټاک هم شینواری سپیکس. شا دوستانو دا موږ د خپل مخکې هم درته ویلي بعضې خلکو چې دی غلطې پاڼې جوړې کړي زموږ په نوم باندې، مثلا شینواری سپیکس فینس په نوم باندې. هغه دا زموږ ویډیو لایو اچې دې ځای کې ورسره لیکلي گو سټریم، نو تاسو ته معلومات کیږي چې دې نه بغیر چې شینواری سپیکس لایو افیشل نه بغیر تاسو په بله پاڼه کې ګورئ نو بس بیغمه ستاسې خوښه چې ریپورټ کوئ کار شی کوئ. موږ دونه منفي شي هم ښه نه راځي، خو د غلو خلاف یو، د ظالمانو خلاف یو. راځو شروعات کوو د نړیوال جام لومړي سمی فاینل نه چې د انګلستان او د نیوزیلینډ ترمنځ دی. نیوزیلینډ خو داسې دغه کې ووته چې شبه دا وای چې د افغانستان ټیم د دې ګروپ نه وتلی وای، مګر یو څه مشکلات راغله چې هغې باندې موږ خبرې کړي دي. د هندوستان خلاف لوبه زموږ هغسې ونه شوه چې څنګه موږ کړې وه، او نه د نیوزیلینډ خلاف هغه جوش او جذبه ښکاره شوه. د هغې په اساس زموږ ټیم غاړې ته شو. اوس دا خبره چې حالات داسې دي، حالات خو چې موږ پیدا شوي یو د دې نه بدتر وخت د سره، او موږ ډیر زیات ژوند کې مقابلې کړي هر څه سره. نن دا دی دلته الحمدلله هر څه ژوند صحیح دی. لوبغاړي چې دي دا خو کار څنګه حالات دي، که حالات خراب وي نو بیا دی هغه دغه هم نه کوي، هغه فرنچایز لیګونه هم نه کوي، مګر هغې کې خو ښه لګي. نو خبره د حالاتو بهانې باید نه وي، خبره د خوارۍ ده. باید پوره خواري وکړي، نور ټیمونه خواري کوي، دوی هم باید خواري وکړي، او خبره د سی مینجمنټ ته. دې خبرو ته زه وروسته راځم. اول درته د انګلستان او د نیوزیلینډ ټیم په اړه خبره کوم. سبا لومړی سمی فاینل کې دواړه ښه بهترین ټیمونه دي. د انګلستان ټیم تاسې که ورته وګورئ 2015 نړیوال جام کې د سمی فاینل نه مخکې دوی آوټ سو، چې آوټ شو په خپل ټیم باندې کار وکړه. الیسټریټ کوک یې لرې کړه، ایین مورګن هغې وخت کې نوی کیپټن کړی زما په خیال، او کنټینیوسلی ورسره یو داسې کوچ راوسته ټریور بیلیس چې په دواړه په یو پیج باندې او د خپل وایډ بال کرکټ ټیم ته منډه پرمختګ ورکړه. هغه ورځ سوه د انګلستان ټیم سره شاته کتلی نه دي. ډزنټ میټر چې تا سره جیسن روی یي که نه یي، تا سره بټلر یي که نه یي، تا سره بن سټوکس ورسره نن په دې نړیوال جام کې نشته دی، مګر دا دی دوی بیا هم سمی فاینل کې داسې سمی فاینل ته رسېدلی چې ټاپ دي. نو هغه انسټیټیوشن، هغه کوم ټیم، هغه سیټ اپ چې جوړ کړی هغه داسې دی چې هغه په یو کس دوه باندې نه دی ولیاړ. ځکه د انګلینډ ټیم هغه دی بیا سمی فاینل ته رسېدلی دی، او ورسره یو بل داسې ټیم چې هغه پروفیشنل ټیم دی، کار اهل کار ته ورکوي، استعداد والا کسان راخلي. اوس ګوپټل ورسره اوپننګ ته دی. ګوره دا کامبینیشن ښه. د انګلینډ سره جیسن روی آوټ سو، د هغه په ځای به جیمز وینس راشي. نو ای د جیمز وینس اوپننګ کولی شي، بټلر سره ډیوډ میلان اوپننګ کولی شي، جانی بیرسټا اوپننګ کولی شي. نو دوی سره اوپننګ آپشنونه ښه ډیر دي. د دوی دوانو اوپننګ موست لایک چې هر څوک خو د انګلستان دا اورډر بازار تاسو چې جیمز وینس او دغه بټلر اوپننګ وان ډاون ایدر میلان او موین علي نمبر 4 دغه ورسره د دوی جانی بیرسټا نمبر 5 ډیوډ میلان 6 مورګن، دغسې دوی د خپل سیټ اپ جوړی. نیوزیلینډ ډیرل میچل اول ځل اوپننګ ته ورخطا کړی، الراونډر دی، غواړي چې پاور پلی کیپټلایز کی، سکور وکړي. نو معلومات نه کیږي سبا لکه وچلېده د نیوزیلینډ کار خرابوي. ورسره مارټین ګوپټل دی، ښه ایکسپیرینس پلیر دی، وان ډاون ورپسې د دوی کیپټن دی، ښه سالډ پلیر دی. نمبر 4 همداسې ورپسې بیا ډیوین کانوای یو وکټ کیپر، ښه سالډ بیټسمین دی. ورسره 5م هیټینګ کیپیبلیټي ډېره ښه لري. ګلین فلپس 6م، ورسره جیمی نیشم. سیټ اپ دوانو ډېر ښایسته جوړ کړی. فاست بالینګ کې دوی سره بولټ او سعودي، دا دوانه ډیر ایکسپیرینس دغه دي، فاست بالران دي. سعودي خو چینج اف پیس هم ښه کوي، دماغ استعمالوي، آوټ سوینګ ښه کوي. نو یو ښه مقابله توقع ترې کیدی شي. سپین بالینګ کې نیوزیلینډ همیشه که نور کله په ورسره په ټي 20 کې ایش سعودي لوبیږي او که نه لوبیږي، تاسې چې نړیوال جامونه چک کوئ ټي 20 هر یو ته ایش سعودي پکې سلیکټ کړی دی. دا د پنجاب سیک دی او نیوزیلینډ ته موو شوی دی. نیوزیلینډ ورته موقع ورکړې ده، هغه د نیوزیلینډ ته کارنامې کوي. نو
ورسره بل سپین بالینګ هغوی سره میچل سیټنر دی د دې په نسبت دغه سره انګلینډ سره عدیل راشد ډیر وخت راسي هماغه 2015 ریګولر دی ورسره معین علي ورسره ریګولر دی دا دوه ورسره داسې سپینران دي چې دوی که سپیننګ وکټ یم هغه خلای ورته ډکه کړې ده او که ریګولر وکټ یي فاست وکټ په هغې کې دوی دغه کولی شي مطلب خپله برخه داسې کارکردګي کوي چې دا مشکل دوی ته نه چې یاره دا وکټ سپین دا او که نه ده مثلا که نیکسټ ایئر اسټریلیا نو موست لایکلی تاسې به وګورئ چې معین علي ان عدیل راشد به اسټریلیا کې هم د خپل ټیم نمایندګي کوي ځکه معین علي ورته یو ایکسټرا بیټینګ ایج ورکوي یو داسې پلیر دی چې تا ته یو په منډه باندې 40 رنزې کوي ټاپ آرډر کې بیټینګ هم کولی شي عدیل راشد چې هغه په فرست کلاس کې هغه هم سینچریانې والي دي مګر موستلی لیګ سپین ورته ډیر خطرناک کوي دواړه ټیمونه ښه بیلنس ټیمونه دي زما په نظر باندې د انګلستان ټیم چې دی هغه ډیر کوالټي ټیم دی او ټول ورکې ټینس بال غوندې مار چې مخکې مې ویلي سم وهل کوي نو ډیر فیرلیس کرکټ کوي زما په نظر سبا دپاره انګلستان فیورټ دی انګلینډ به دا لوبه ګټي معلومات به کیږي چې څنګه چل به کیږي او بیا لوبې نه پته ولګي تاسو ته معلومات ته زموږ پریډکشن وړاندونې اکثریته صحیح خیږي نو یو نیم ځل که دلته مشکل راشي یو نیور نو سمی فاینل دی مګر انګلستان سره به ځو راځو اوس د کرکټ زموږ خپل د افغانستان کرکټ بورډ ته او د پاکستان کرکټ بورډ اول زه تاته پاکستان د کرکټ بورډ خبرې کوم د رمیز راجا صاحب 2 میاشتې کېږي چې راغلی دی نیوزیلینډ یو غټ سیټ بیک ورته وشو نیوزیلینډ راغلی او ملک ته او ملک نه لاړه دا ډېر غټ تاوان و انګلستان خپل دغه کینسل که مګر بدله یې څنګه واخیسته ښه سی با استعداده تکړه ټیم یې سلیکټ که او هغه ټیم هغه د انبیټن سمی فاینل ته رسېدلی دی بنگلادیش سره د نړیوال جام نه وروسته موست لایکلی پاکستان کېدی شي فاینل ته موځي ویم ګټي نو بنگلادیش سره د دې نه وروسته چې د پاکستان سیریز دی هلته بنگلادیش ته به دوی ورځي پس د هغې نه به ډسمبر کې ویسټ انډیز پاکستان ته راځي بیا یو څه وینډو ورسره ده که د افغانستان ټیم یا کرکټ بورډ هوښیاري نو پاکستان سره هغه وینډو کې لوبه کولی شي مګر که وی نه کړي هغې نه وروسته بیا د دوی پی ایس ایل دپاره خپل ځان چمتو کوي ځکه دوی پی ایس ایل به جنورۍ سمثینګ کې شروع کیږي بیا په مارچ اول نه ټیسټ میچ دی اسټریلیا سره اسټریلیا راځي فل ټور ته نن ورته د انګلستان کرکټ بورډ هغه ټام هیریسن سی ای او نور خلک لاهور ته ورغلي وو ګوره داسې نه دي چې ته لاړ شې مثلا یو میاشت کېږي چې په دغه کې ناست دی په ابودبۍ کې یا دوبۍ کې او چا سره یو عکس وباسي عکس خو ورسره نورو خلکو هم ایستلی دی په عکس باندې شی نه کېږي نو خبرې مهمې وي چې چی شی مو وکړه مګر هغه عکس دې ویسته څه توره مو وکړه د افغانستان کرکټ باید کم از کم زموږ میچونه زیات شي موږ څومره لوبې چا سره بایلیټرل سیریز کولی شو زموږ لوبغاړي چې دي دا چې څونه لوبې وکړي او راتلونکي نړیوال جام دپاره ځوانانو سیټ اپ موږ جوړ کړو نو زموږ د ټیم نه به یو څه امید وساتو که نه دا خلک چې دي دا خو تاسې اوس ولیده او اسټریلیا کې خو بال چې خطا کې زیپ کوي داسې وځي نو باونسرې به څوک وهي د نور شارټ اف لین بالونه یارکرې مختلف قسم بالونه بال ته کېږي او هغه پچ د بالرانو دپاره سازګاري برابري نو زموږ کرکټ بورډ چې د کومو خلکو په لاس کې دی او کوم خلک ورته خواریانې کوي چې کودتا وکړي یا دغه وکړي نو هیله ده چې دا شیانو نه تاسې لاس واخلئ او نه دا شی مونږ در سره منو چې بس ټول شمول حکومت جوړ کړي جوړ جاړی والا هغه کارم چې دی سی نه دی کار باید اهل کار ته وسپارل شي دا خبره یو بله خبره ښکته پورته کیږي چې نړیواله شورا چې ده هغه د افغانستان د کرکټ په اړه باندې په 14 باندې تصمیم نیسي نو ما خو ګوګل کې وکړه په یو ځای کې ما داسې شی پیدا نه کړ چې نړیواله شورا د افغانستان کرکټ هغوی یو اینول میټینګ یې د نړیوال جام نه وروسته فاینل ته به خلک راغواړي په 15 فاینل دی د بورډ چیرمنان نور خلک راغواړي یا خاص خلک دعوت ورکوي هغوی راځي بیا هغې وروسته په 14 باندې یو جنرال هغه میټینګ دوی ارینج کړی دی چې ځکه موقع نه استفاده وکړي دا د افغانستان د کرکټ په اړه نه دی ښه موږ کرکټ چاته څه ویلي دي
زموږ کرکټ سره مونږ خو منو دا چې کوم مسلې اوس روانې کرکټ بورډ کې آی سی سی چې دا نوې را پیدا شوې دا خو به منافقت وي ځکه دا مسلې په همدې کرکټ بورډ کې ډېر پخوا راسې روانې دي او هر ځل به همدا کشمکشونه روان وو څو ځل چیرمنان ډېر زر زر بدل شو نو دا کرکټ بورډ زموږ یو ځل هم داسې نه دی راغلی چې هغه بهترین کرکټ بورډ او بهترین سیټ اپ راغلی هر چا د خپلې خوښې کسان راوستي دي هغوی ورته تبلیغات کړي هغوی ورته فیسبوک پیجونه فیک جوړ کړي دي مختلف او کوشش یې کړی دی چې دته تبلیغاتو کې چې څومره ورته دوی کش ورکولی شي تبلیغاتو ته وري کړي د ده دپاره پلمې ووهي د ده ناجیزو ته جایز ووایي او واوا او ماشاءالله دا شیونه ورسره وکړي نو دې د خاطر هغه نیوکه چې دا هغه چې څوک نیسي هغه وایي یاره چې نیوکه کوي دا دنده غواړي او که دندې نه وروسته چا اوس مثلا ابراهیم مومند صاحب نیوکه کوي دا خو دنده کول هغې وخت کې هېڅ هم نه وي نو خبره داسې ده چې بس دغه شي نه ستاسې د هغې نیوکه چې ده که سالمه وي ډزن میرر که څوک غواړي دنده او که دنده یې پرېښي دا شي نه مګر نیوکې ته ګورئ چې دا یی څه مهمه خبره دا ده چې هغه څوک یو څه یی دا څه یی که دا ښه یی چې هر څوک یی ورسره ودرېږه ستا شخصي دشمني هغه بیل شی دی ته باید هیچا سره هم څوک دشمني ونه کړي مګر ته باید زده کړه هر چا نه وکړي اوس د افغانستان کرکټ بورډ د راپاڅېږي د پاکستان کرکټ بورډ نه دې زده کړه وکړي تاسې چې هر څوک دا ځوانان یاستئ په اروپا امریکا کې زده کړې وکړئ کوشش وکړئ که خپله کالج یونیورسټي ګوره دا ډېر غټ دغه دی د الله کرم دی چې ته یو داسې وطن ته لاړې چې د هغې ایجوکیشن تعلیم ټاپ کوالټي دی که ته مثلا هلته زده کړه یو شی به دې شوق کي زموږ سیاست سره شوق مونږ هغې یونیورسټۍ ته لاړو ستا به یو څه سره شوق کي هغه ویه او پرمختګ د خپل ژوند به راتلونکی مثلا دا ذهن به دې خلاص شي صرف جاب نه دی یو تعلیم یافته سړی د کاروبار نه د بې تعلیمه په نسبت زیات خوند اخیستی شي یو تعلیم یافته سړی چې خپل ژوند سیټ کړي هر څه برابر کړي اقتصادي لیول باندې هغه ژوند نه زیات خوند اخیستی شي په نسبت د بې تعلیمه نه بې تعلیمه کې همیشه احساس کمتري نو تاسې ځوانانو نه زما هیله ده چې تعلیم ته توجه وکړئ کالج ته لاړ شئ یونیورسټۍ ته لاړ شئ زده کړې وکړئ او چې کوم خلکو مثلا زه منم بعضې خلکو ته دا تعلیم د هر چا اټس ناٹ ایوری ون کپ اف ټي که نه هر څوک تعلیم نشي کولی هر څوک کتابونه نشي ویلی نو بیا ټیکنیکل کار ته ورشه مختلف کارونه دي مختلف فیلډونه دي که کمپیوټر دې خوښیږي مختلف آی ټي پروګرامونه وکړه که بل دغه د خوښیږي کنسټرکشن کار شروع کا مثلا نجار سپکې مثلا الکتریشن سپکې ایر کنډیشن والا سپکې دا د کورونو دغه چې کوي یو قسم ته اپریزل ورته خرڅې اخلي هغه اپریزل والا شه مثلا ډېر مختلف شیونه داسې شته چې په دې دغه کې تاسې په اسانه باندې ورځ کې 1000 پاونډه خپل زینو کې ګټلی شي 850 مختلف ډېر دغه شته دی نو هغه فکر وکړه اوس چې دی اول یو کال نیم چې راشي دوه هر څه چې کوي خو ځکه غریبي وطن کې مګر هغې نه وروسته بیا د خپل ژوند برابر کا څوک چې فالو کوي په سوشل میډیا کې فکر وکړه موږ تاسې ټول هغه غلط خلک فالو کړي دي چې هغه موږ ته ټول عمر د نفرت درس راکوي هغه سره کانټینټ نه ته وګوره چې یو انسان کله اوزګار شي وایي زه شی وکړم زه به دبسې خبره وکړم زه به دبسې خبره وکړم یو غوبل جوړ شي داسې نه داسې خلک فالو کوي چې هغه ستا دا ژوند تا خبرې وکړي چې ستا ژوند برابر شي خبرې چې دي هغه چې هغه ورډز آر انډر اسټیمیټډ دا موږ دا خبرې چې کوي دا موږ ډېر انډر اسټیمیټډ دا کوم موږ او تاسې یو عمل خبرو سره عمل مهم دی مګر اول خبرې مهمې دي اول پلان مهم دی اول فکر مهم دی اول دا شي نه مهم دي چې دا در سره نو بیا به ډېر پرمختګ وکړي موږ ته یو کس راغی ډېر پخوا تقریبا داسې وایي چې یو 2012-14 کال کې موږ ته به یو وخت یو شی پرنټ کاوه نو زما انډیوالو را سره کېناست یو ورځ یې راته وویل چې یاره نجیب 15 کاله وروسته ته راتلونکي 15 کالو لپاره څه پلان لري نو ما ورته موږ خو دغه خلک یو مسلمانانو څه پلان به لرو چې ژوندي و خیر و خدای به خیر کړي انشاءالله دغه پوه شوې مال 15 کاله خو معلومات هم نه کېږي که ته ژوندی که مړی باندې سبا پورې پته نه لګېږي نو ما ته وایي what if you don't die وایي که چېرته مړ نه شي او 15 کاله ژوندی بیا نو سړي خبره ډېر د نښې منځ ویسته هغه ورځ شوه او ځان سره مو پلان جوړ که
15 کاله وروسته چې دی که نه پوره 15 کاله لی شوي م نه نو 4 کاله او 8 میاشتې وروسته موږ کارونه چې اول مو غټ غټ کورپوریشنونو کې کار شروع کړه مګر 4 کاله او 8 میاشتې مو کار وکړه هغې نه وروسته چې دا انشاءالله 4 کاله پوره کېږي چې کار سره کوم نه مګر الحمدلله چې 4 کاله مخکې ما سره کوم الله پاک یو څه راکړي وو هغې نه نن زیات دي کم نه دي دماغ مو استعمال که خپل ژوند خپل پلان مو جوړ که او مخکې لاړو نو تاسې ته هم دا یم چې ځان سره راتلونکي 15 کالو یو پلان جوړ کړئ چې 15 کاله کې به زه کوم ځای کې غواړم چې یم بس په هغې باندې صرف پلان ځان سره جوړ که ذهن کې خپل د ټلیفون کې ولیکه ځان ته سینډ کا او په هغې کار وکړه مونږ غواړو چې ټول افغانان ښه شي څومره چې په اقتصادي او په ذهني لحاظ ښه شو نو زموږ وطن جوړیږي مګر که موږ او تاسې کنزلماران یو که موږ او تاسې نفرت پاله خلک یو نو در په در خاورې په سر به یو موږ په نړۍ کې ډېر زیات خلک اوسیږو موږ خپل وطن سره ډېر کومک کولی شو چې دا اوس د نړیوال د بانکي سیستم کلیر کی زمونږ خلک چې فقط پیسې او دغه رالیږي موږ ډېر زر خود کفیله کیدی شو موږ چاته ضرورت نه لرو خو چې صحیح اسلامي نظام هم پلی شي اسلامي نظام کار اهل کار ته ورکوي د عزیز الله فضلي یا د بل دغه غوندې کسانو نه غواړم چې نومونه والو خو اخیستی د دوی ځای نه په ریاست کې چرته د کرکټ بل بخش کې به لګېدلی چې مثلا هغې ځای کې د څه استفاده ترې کولی شي همداسې نورو خلکو نه مګر دا د دوی ځای نه دغسې کار چې ته کار اهل کار ته ورکې دا اسلامي نظام دی دغه نظام مونږ غواړو دې نظام دپاره مونږ لګیا وو دا د نن په امریکا کې موږ لګیا یو همدې دغه دپاره خبرې کوو دا آسان کار نه دی چې ته دې ځای نه اوس نه کلونو راسې موږ لګیا یو نو خبره داسې ده چې موږ غواړو یو آزاد افغانستان او آزاد افغانستان دپاره زموږ وګړي باید ذهني آزاد او ښي هغه مثبتي ستا ټیم میچ بایلوده اټس ا کرکټ میچ ته راپاڅېږې د پاکستان نه میچ بیلي کنځلې کوې دراز هر سړی راځي وروره ستا څه کار دی موږ به په دې دغه کې وي ټیک ټاک یا به ده چې زه ستاسې رور نجیب الله شینواری اوس زه درته یم هم نه چې زه ستاسې رور نجیب الله شینواری ځکه چې زه چې ما چېرته وي زه ستاسې رور او ته لګیا کنځلې کوې خو خوار شي خو ته خو خپل مور یا خور ته کنځلې کوې که نه نو راځي هلته کنځلې کوې چې هندوستان نه بیلې خاموشه ناستې چې بل چا نه بیلې نیوزیلینډ نه مثلا خاموشه ناستې اوس نیوزیلینډ په خلاف لوبغاړي راځي یا دغه لوبغاړي نه زموږ مینوال د کرکټ چې ورته ځان ته یي په یو مخ د دا بیرغ والی دی په بل مخ د نیوزیلینډ بیرغ والی دی یا همداسې نور نومونه یې نه اخلم مختلف خلک وو نو وروره چې دلته د شاته یو بیرغ دا والی خو بل بیرغ ورسره د امارات اسلامي سپین بیرغ واچوه که نه دا خو د زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیرغ دی د هغه وخت نه ورسره دا نښه جوړه که د پیس په منځ کې امن نو د امن پیغام چې څوک دنیا ته ورکوي خو داسې ورکوي که نه د امن پیغام خو داسې نه چې زه جاړم د پاکستان خلاف او د هندوستان خلاف ګډېږم را ګډېږم مثلا یا به ټوپونه وام داسې خو امن نه جوړیږي ته جنګ چا سره کوي ته خو خپلو پښتنو سره کوي نو دا شي نه د امن پیغام نه امن پیغام بیل شی دی نو هیله ده چې تاسې هغه کسان فالو کوئ چې ستاسې ژوند ته تغییر ورکوي نفرت چې هر څوک خپروي نیوکه پې کوئ زړه د خلاصه کنځلې چاته مه کوئ هېچا سره هم نفرت مه کوئ دا ګوره موږ چې چا سره اپل او دې پلو راشي شپې چې وده کېږو ولا ټول خلک بخو هېچا ته زړه کې موږ بد نه لرو خدای پاک ته بیل ګیټس ته وګوره ایلن مسک ته وګوره مختلف قسم ته جیف بیزوس ته وګوره انګریزان دي هغه د دنیا مالداره خلک دي خدای د افغان مالداره کړي د یو چا خو پې ښه وشي که نه موږ خو د خپلو خلکو خیر غواړو مګر اول شی دا دی چې ذهن نه به زړه نه به نفرت وباسي نفرت چې دی دا ډیر په اسانه کیږي هغه امیر خان یو ډاکومنټري جوړ کړې ده ډاکومنټري فلم دی رانه نوم یې هیر شو روشني په نوم یو څه شی روبرو روشني دغسې هغې کې 3 نفرت پاله خلکو چې هغه بې ځایه نفرت د هغوی سټوري ده هغه وګورئ په نیټفلکس کې هم شته په دغه کې هم شته درته معلومات وشي نفرت چې دی دا هیڅ دلیل نه وي بې ځایه دلیل خلکو جوړ کړی مینه محبت ډیر ګران کار دی نفرت ډیر آسان کار دی بس کش ورکه بس لګیا اوسئ مګر مینه محبت چې دا ډیر ګران کار دی دې دپاره ټریننګ غواړي خپل ځان ټرین کړئ کنې راتلونکی نسل به مو هم همداسې غر کوپر کي
تا ته پاکستان څه ته خو اوسنی ځوان یې ته 15-14 کالو تا پاکستان څه بدلیدلی که چا لیدلی خو هغه وختونو کې به لیدلی چې هغه وختونو کې پیدا شوي مګر تا ته در ذهن کې در اچول شوي دي او اخر د دې انجام به څه په دې باندې ته ګټې ته به د ملک نه تښتې هره ورځ به د ځوانان زی ملک به یې تباه کېږي چې دغه خلاص شي تورخم خلاص شي ټول خلک به هلته روان وي بل به بل طرف ته روان دا خو هېڅ حل نه دی حل په خبرو اترو دی په اتفاق او اتحاد یووالي تجارت او په دې دی نو سیاست خلکو سیاسي خلکو ته پرېږدئ کرکټ والا ته ورکوئ همداسې کار اهل کار ته ورکوئ چې دا شی مو وکړه انشاءالله زموږ راتلونکی به د افغانستان ښي او که دا ونه کړي څوک نو بس بیا به همدغسې نور ځینو کې موږ پراته یو هېڅ پیدا به راته ونه کړي نو هیله ده تاسې ټولو نه چې بس کرکټ د کرکټ شانتې کوئ او چې څونه مو د وسه کېږي خپل پلیران خپل ټیم سپورټ کوئ کرکټ بورډ کې چې څوک ناجیزه کوي ظلم کوي چې هر څوک یې کوي خلاف یې ودرېږئ نیوکه کوئ په طریقه یې کوئ د چا شخصي کور ته مو ورځئ شخصي حریمونو ته مو ورځئ چاته دا مه یوه چې ور ستا فامیل پیښور کې اوسیږي یا که ستا فامیل بل ځای کې اوسیږي زما فامیل پیښور کې نه جلال آباد کې اوسیږي اوسېدم الحمدلله هېڅ مشکل نشته زړه د خلاصه دی اوسیږي زموږ وطن دی پښتنو وطن دی هغه خلک پرون ګوره مثلا راشد خان فامیل به چېرته اوسیږي هملته اوسیږي دی که څه مشکل سو نو شخصي حملې په چا مه کوئ کرکټ اختلاف نظر چې د کرکټ دی هغه باید هغه چې کومه نیوکه د هغې ځواب په هماغه طریقه ورکړل شي نو هیله تاسې ټول نه دا چې ما لوبغاړو ته کنځلې کوئ ما کرکټ بورډ چا سره مګر نیوکې کوئ ویښ شئ بعضې خلک یې آی سی سی سپورټ افغانستان کرکټ ته خپل کرکټ خپله سپورټ کا د آی سی سی تا کې سره کار نه آی سی سی خو راشي هغه تا ته خپل یو دغه درکړی دی قانون طرح آوټلاین یو تګلاره درکړې هماغه فالو که بس هېڅ خبره نشته مګر که ته کرکټ کې راځي هر سړی کودتا کوي هر سړی پکې منډې تړې وي هر سړی راځي شرمېږي نه د خپل ځان د دغه دپاره خواریانې کوي دا خو ښه کار نه دی که نه لږ صبر وکړئ لږ خو په کلار شئ که نه نو دغه چې سی کار اهل کار ته بیا ورکړل شي نو کرکټ به هم پرمختګ کوي په کرکټ به خبرې کوو موږ سره دا کار دی چې یا وایو چې زه ورکې کا دوی به لګیئ او یا موږ سره دا شی چې موږ به خپله مبارزه کوو موږ به مبارزه کوو زړه د خلاصه به یې کوو او دې ته به همداسې دوام ورکوو زمونږ کار په کرکټ تبصره ده خو د افغانستان کرکټ کې نور شي نه راځي زما کار زه صرف تا ته کرکټ تبصره نه کوم زه تا ته کرکټ بورډ دغه هم در کوم زه تا ته بل کرکټونه هم سره خپلو کې کمپیر کوم او زه ستا ته ستا د ژوند باره کې یو څو خپلې تجربې در سره شریکوم بعضې شي نه چې یو مشوره څوک چاته ورکړي په وخت باندې مثلا ته دا شیبا کوین واخله چې نن شپږ میاشتې مخکې تا ته چا دا مشوره درکړې وه تا اخیستې وای د $1,000 نو نن به په 3-4 لکه ډالرو ناست وای نو دا ګوره یو مشوره یو خبره دا ښه شي نو موږ به تاسې سره خپل هغه د ژوند تجربې او دا شریکو نو هیله ده چې هغه بعضې کرکټ خلک چې فقط کرکټ نو ته یې مخکې وروسته کوې هغه ستا کار دی مګر موږ داسې روان یو دا زموږ تګلاره ده او په همدغې به روان یو کوم ځای کې چې موږ ته معلومات کېږي چې غلطي ده هغه به صحیح کوو او که نه نو بس ویډیو د لنډې او اوږدو پسې به یې نه ګرځو ستاسې ورور نجیب الله شینواری سبا به بیا در سره راځمه د هماغې لوبې په اړه او د پاکستان لوبه چې په بله ورځ اسټرالیا سره د هغې په اړه هم در سره خبرې کوم په لوی الله م سپارم خدای په امان السلام علیکم